تازه خبر: بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې د طالبانو یو قومندان او 3 جنګیالیو ژوند بایللی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په بغلان کې طالب سیمه ییز مسؤلان وایي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ امنیه قومندان او دغه ډلې 3 نور جنګیالیو په یو ترافیکي پیښه کې خپل ژوند بایللی دی. په بغلان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان شیر احمد برهاني ویلي چې دا پیښه شنبه د غبرګولي په 26مه هغه مهال رامنځته شوې چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ امنیه قومندان اختر محمد بریالی له خپلو 3 ساتونکو سره یو ځای له کوره د دندې پر مهال روان و. د برهاني په خبره د نوموړي طالب قومندان موټر د مرکزي بغلان ولسوالۍ اړوند غلام صدیق پلچک سیمه کې له سړکه وتی او چپه شوی دی. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښو تل د طالبانو ژوند اخیسته دی. له دې مخکې هم په تخار کې د طالبانو 2 لوړپوړي قومندانان د بې احتیاطۍ له کبله مړه شوي وو. د ترافیکو او موټر چلونې له قوانینو سره د طالبانو نه بلدتیا دا ډول پیښو لامل بلل کیږي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.